د دریڅې یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. نن درته د نړۍ تر ټولو شتمن د ایلن ماسک د ژوند او سختو ورځو په اړه درته وایو. هیله ده تر پایه راسره واوسئ. ایلن ماسک د نړۍ لومړی شتمن او د تسلا شرکت مشر ایلن ماسک په 1971 کال کې د جنوبي افریقا په پروتیا ښار کې زیږېدلی دی. مور یې کاناډایي انګلیسه وه او پلار یې د جنوبي افریقا و. د ماسک مور او پلار زیات ګډ ژوند ونه کړ. هغوی له څو کلنۍ ګډ ژوند وروسته د تل لپاره له یو بل څخه بیل سول. ماسک له پلار او خور سره په افریقا کې پاته سو. له ایلن ماسک سره له ماشومتوبه خلاق ذهن او فکر و. هغه په 10 کلنۍ کې خپل لومړنی شخصي کمپیوټر VIC 10 واخیست. ایلن ماسک له پروګرام لیکلو سره لیواله سو او په یوازې ځان یې د پروګرام لیکلو په زده کړې لاس پورې کړ. په 12 کلنۍ کې په یوې ویډیویي لوبې چې د خپله جوړه کړې وه $500 ترلاسه کړل. ماسک د ښوونځي تر فراغت وروسته لومړی امریکا بیا کاناډا ته کډوال سو. ماسک د کاناډا په مونټرال ښار کې ځان ته کار پیدا کړ چې له لارې یې ډېرې کمې پیسې ترلاسه کولې. ماسک په 19 کلنۍ کې د کاناډا په مشهور پوهنتون کوینز کې شامل سو. هغه 2 کاله په انټریو کې په زده کړو بوخت و. ماسک د تحصیلي بورس په واسطه وکولای سول چې امریکا ته ولاړ سي او هلته ژوند پیل کړي. ایلن ماسک د ښوونځي تر فراغت وروسته لومړی امریکا بیا کاناډا ته کډوال سو. ماسک د کاناډا په مونټرال ښار کې ځان ته کار پیدا کړ. ایلن ماسک د فزیک او اقتصاد په برخه کې زده کړې وکړې او په دواړو برخو کې د لیسانس سندونه ترلاسه کړل. خو د فزیک په برخه کې زده کړې د په ژوند ډېر اغېز وکړ. ایلن ماسک په 2000 کال کې له جاستین په نوم له یوې ځیرکې او با استعداد نجلۍ سره اشنا سو او واده یې ورسره وکړ. ماسک له یادې میرمنې 5 زامن پیدا سول چې غبرګوني او 3 ګوني دي. خو 8 کاله وروسته د ماسک او میرمنې ترمنځ اختلافات پیدا سول او له یو بل څخه جلا سول. 2 کاله وروسته د تلولا په نوم له یوې بریټانوۍ سره یې واده وکړ. خو دا ګډ ژوند هم بریالی نه سو. بالاخره 4 کاله وروسته یې له یوې بلې ژوند او لاره جلا کړه. ماسک په تنکۍ ځوانۍ یو هڅاند او زیرکش انسان و. هغه د ژوند ټولو ستونزو او طوفانونو ته غېږه ورکړه او بالاخره ځان یې په بریالیتوب ترې راوایست. هغه بېلابېلې لارې وازمویلې چې له لارې یې پیسې پیدا کړې، خو بالاخره وتوانېد چې د تسلا شرکت مشر سي. تسلا شرکت په نړۍ کې د برېښنایي موټرو لوی شرکت دی. ماسک اوس د نړۍ د شتمنو میلیاردرانو په لیست کې لومړی مقام لري چې اوس یې پانګه $400 میلیارده ته رسیږي. د ماسک شتمني د ډیرو تسلا موټرو په خرڅولو سره نه، بلکې د نړۍ په مالی بازارونو کې د ونډو د ارزښت له امله ده. د ایلن ماسک سختې ورځې. ایلن ماسک چې نن د نړۍ بریالی او شتمن کس یادیږي، هغه په ډیره ګرانه دې مقام ته رسیدلی دی. هغه په خپل ژوند کې سختې ورځې او ستونزې تجربه کړي دي او بالاخره ځان د بریالیو څېرو په کتاب کې راویستی دی. د ایلن ماسک د ماشومتوب ژوند سخت او له ستونزو ډک و. ماسک 10 کلن و چې مور او پلار یې له یو بل څخه جدا سول. مور یې کوچنی زوی ماسک په افریقا کې یوازې پرېښود او ترې ولاړه. یو څه وخت یې له پلار سره و، خو هغه مینه یې چې مور ورکوله پلار یې نسو ورکولی. ماسک ته له مور پرته ژوند سخت سو. د مور او پلار جدایي د ده په روان بد او منفي اغېز وکړ. ماسک د کډوالۍ سختې ورځې تجربه کړي دي. ماسک له ښوونځي تر فراغت وروسته اړ سو چې پرته د خپلې کورنۍ له ملاتړ نه افریقا نه امریکا ته کډوال سي او کور پرېږدي. ماسک په امریکا کې د یو څه وخت تیرولو لپاره بیا مجبور کیږي چې د زده کړو لپاره کاناډا ته وتښتي. ماسک له یو څه وخت وروسته د کاناډا مونټرال ښار کې میشت سو. ماسک په دې ښار کې کار او زده کړو ته مخه کړه. هغه په ډیرو کمو پیسو کار پیل کړ
ماسک په مونټرال ښار کې 1 کال په سختې مفلسۍ او بېوزلۍ کې تیر کړ. ماسک وایي په کاناډا کې ژوند ډیر سخت و. د په خبره له یوې خوا درسونه له بلې خوا مزدوري کول. دا هغه څه و چې د یې تر سخت فشار لاندې راوستی و. هغه وایي په دې وخت کې داسې شپې هم تیرې کړې چې د شپې به په وږې نس ویده کېدو، بیا به سهار وختي درس او مزدوري پسې وتلو. ماسک د خپل پلار په څېر د طلاق ترخه تجربه تکرار کړه. ماسک له 2 میرمنو سره ګډ ژوند ته دوام ورنسو کړی. که څه هم له لومړنۍ میرمنې څخه اولادونه هم لرل، خو بیا هم ورسره ګډ ژوند ته د پای ټکی ویږدی او طلاق یې کړه. له 2مې میرمنې سره هم زیات وخت تیر نه کړ. له هغې سره هم ګډ ژوند ناکامه و او بالاخره سره بیل سول. د مور او پلار جدا کېدل، کډوالي، بېوزلي، مفلسي، له 2 میرمنو سره یې ناکامه ګډ ژوند، هغه ترخې تجربې او ستونزې وې چې دی په خپل ژوند کې ورسره مخ سو. خو ماسک له دې ټولو ستونزو سره مبارزه وکړه. د هغه په هڅو او پرمختګ کوم منفي اغېز ونه کړ. همدا و چې ماسک نن د نړۍ د شتمنو په لیست کې لومړی ځای لري.